یو سړی به راپاڅي یو به وي ما باندې پلانکې غم راغلی و، یو سړی به وي ما باندې پلانکې غم راغلی و. هر سړی به راپاڅي او د خپلو غمونو اجر به د الله رب العزت نه وصولی او روان به چې قیامت ورځ به یو سړی به آواز وکړي چې ټول خلک راپاڅئ، هغه خلک چې په الله باندې حق پاتې دی او د الله رب العزت نه خپل حق حاصل کوي. وی دا خلک به حیران شي چې په الله باندې زمونږ څه حق پاتې دی. نو یو فرشته به آواز وکړي کومو خلکو ته چې په دنیا کې غم رسېدلی دی، د هغه جسم ته تکلیف رسېدلی دی، د هغه روح ته تکلیف رسېدلی دی، د هغه د غم د وجې نه په سترګو کې اوښکې راغلی دي، سترګو کې اوښکې ځلیدلی دي، جړا د غم ورته راغلی دی. نن د دغه اوښکو چې ستا د سترګو نه راوتي دي د الله رب العزت نه اجر حاصل کوي. وی دا خلک به راځي او چې چا باندې سړی به راپاڅي یو به وي ما باندې پلانکې غم راغلی و، یو سړی به وي ما باندې پلانکې غم راغلی و. هر سړی به راپاڅي او د خپلو غمونو اجر به د الله رب العزت نه وصولی او روان به. داسې کمزورې خبره چې دنیا کې څومره مشکلات راځي دا چې موږ وایو بار بار صبر 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 صبر، د دوی خو آخرت کې څه ثوابونه دي څه خو نه دي. چې ستا په خپه کې ازغې لاړ شي که نه ازغې او تا پې صبر وکړو د دې بره اجر لیکلی کېږي. ازغې څه خبره ده؟ یو وړوکی شان تکلیف دی. حدیث کې راځي چې یو ازغې دی په خپه کې لاړلې او صبر دی پې وکړو د دې بره اجر لیکلی کېږي. نو خپلو غمونو باندې صبر کول او الله رب العزت نه د هغې ثواب غوښتل.